بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ راځو د سمپل پرزنټ ټینس نیگیټیو او انټراګیټیو سټرکچرز یا جوړښتونه پاتې او هغه باندې خبرې کوو چې موږ څرنګه کولی شو چې د سمپل پرزنټ ټینس منفي او سواله جملې وپېژنو. نن موږ په هغه باندې کار کوو. راځو نیگیټیو سټرکچر. همدا شان نیگیټیو سټرکچر هم چې د افرمیټیو یا مثبتو جملو په شان دوه سټرکچر لري، ځکه چې هلته موږ سره فاعلي ضمایر یا سبجیکټ پروناون آی یو وی دی، هی شیټ آی یو وی دی چې د پلورل سبجیکټ پروناونز دي، او هی شیټ چې موږ سره سنګولر سبجیکټ پروناونز یا مفرد فاعلي ضمایر دي. نو د دې هر یو لپاره چې موږ علیحده ساختار او جوړښتونه لرو یا سټرکچرز لرو. یا اول راځو موږ نیگیټیو سټرکچر ته یا نیگیټیو سنګولر. سبجیکټ کوم سبجیکټ؟ هی شی اټ پلس سنګولر ناون پلس ډز ناٹ، بیا ورسره ډز ناٹ لګو، بیا ورب یا فعل لګو او پلس کمپلیمنٹ، بیا ورسره جملې بشپړ کوونکی یا تکمیلونکی لګو. نو اگزامپل کې مثال ته موږ راشو، هی ډز ناٹ گو ټو سکول ایوری ډے، هغه وایي هره ورځ مکتب ته نه ځي یا ښوونځی ته نه ځي. نو هی چې دی موږ سره سبجیکټ پروناون شو، ډز ناٹ شو، او گو چې دی موږ سره فعل یا ورب شو، او ټو سکول ایوری ډے موږ سره کمپلیمنٹ شو. همدارنګه موږ سنګولر ناون ته راشو، احمد ډز ناٹ سټډي انګلیش ایوری نایټ، احمد هره شپه چې دی د انګلیسي مطالعه نه کوي. نو احمد موږ سره چې دی سنګولر ناون شو او ډز ناٹ شو، سټډي ورب شو موږ سره یا فعل شو، او انګلیش ایوری نایټ دا موږ سره کمپلیمنٹ شو. نو تاسو باید په شي او په اټ او دغسې نور جملې هم جوړ کړئ چې تر څو دې باندې چې تاسو ځان پوه کړئ. راځو نیگیټیو سټرکچر پلورل. اوس جمع ته راځو. سبجیکټ کوم سبجیکټ؟ هی شیټ مسله خلاصه شو، اوس آی یو وی دی پلس پلورل ناون ورسره نیسو، بیا پلس ډو ناٹ او پلس ورب پلس کمپلیمنٹ. د دې دواړو ترمنځ همدغه فرق دی چې دلته موږ سره د سنګولر ناون یا د مفرد فاعلي ضمایر سره چې موږ ډز ناٹ لګو، او د جمع فاعلي ضمایر سره موږ ډو ناٹ لګو، بس همدغه فرق دی د دواړو ترمنځ. نو دی ډو ناٹ گو ټو سکول ایوری ډے، دی د سبجیکټ نه مې دی راواخیست او ډو ناٹ شو، گو موږ سره ورب شو، او ټو سکول ایوری ډے موږ سره کمپلیمنٹ شو. دی ډو ناٹ گو ټو سکول ایوری ډے تاسو چې په پلورل ناون کې هم جوړولی شئ. لکه مثال احمد اینڈ محمود ډو ناٹ، یو نفر وي احمد ډز ناٹ، دو نفر شو احمد اینڈ محمود ډو ناٹ. احمد اینڈ محمود ډو ناٹ سټډي انګلیش ایوری نایټ، احمد او محمود چې دی هره شپه د انګلیسي مطالعه نه کوي. راځو اوس انټراګیټیو سنګولر سټرکچر ته. انټراګیټیو ان سواله جملو ته راځي. سواله جملې دا هم چې دوه سټرکچر لري، او ما د ضمایرو مسله ده. ډز پلس سبجیکټ. سبجیکټ کوم سبجیکټ؟ هی شی اټ سنګولر ناون پلس ورب پلس کمپلیمنٹ پلس کوېسچن مارک. بس د دې دواړو ترمنځ دونه فرق دی چې دلته چې ډز د سبجیکټ څخه مخکې راځي، او دلته چې دی ډز د سبجیکټ څخه وروسته یا د سبجیکټ څخه وروسته راځي. نو اگزامپل ته موږ راشو، ډز هی گو ټو سکول ایوری ډے، وایي آیا هغه هره ورځ مکتب ته ځي؟ آیا هغه هره ورځ مکتب ته ځي؟ نو ډز شو ما سره، او هی چې ما سره سبجیکټ پروناون شو، گو موږ سره فعل یا ورب شو، او ټو سکول ایوری ډے چې موږ سره کمپلیمنټ شو، کوېسچن مارک یا سوالي علامه شوه. راځو انټراګیټیو پلورل ته راځو. اوس چې موږ تاسو همدارنګه دغه لپاره هم جوړولی شئ د سنګولر ناون لپاره. مثال ډز احمد سټډي انګلیش ایوری نایټ، آیا احمد هره شپه د انګلیسي مطالعه کوي یا درس وایي؟ تاسو د سنګولر ناون لپاره نور جملې هم جوړولی شئ. دې کې ډېر زیات جملې جوړه کوي، تر څو چې تاسو دې کې جملې جوړې نه کوئ، تاسو په ضمایرو په زمانو باندې په اسانۍ دونه پوهېدلی نه شئ. راځو اوس انټراګیټیو پلورل ته راځو. سواله د جمع جوړه. ډو پلس سبجیکټ. سبجیکټ کوم سبجیکټ؟ آی یو وی دی پلس پلورل ناون پلس ورب فعل او پلس کمپلیمنٹ پلس کوېسچن مارک یا سوالي علامه. نو اگزامپل ډو دی گو ټو سکول ایوری ډے، آیا هغوی هره ورځ مکتب ته ځي؟ او که چیرې مونږ پلورل ناون لپاره ډو احمد اینڈ محمود سټډي انګلیش ایوری نایټ، آیا احمد او محمود چې دی هره شپه د انګلیسي مطالعه کوي؟ که چیرې ونه فري ډز احمد سټډي انګلیش ایوری نایټ، آیا احمد چې دی هره شپه د انګلیسي مطالعه که دو نفر بیا ډو، یو نفر پر موږ بیا ډز کارو، او د دو یا دو نه زیات خلکو لپاره موږ چې د ډو څخه استفاده کوو. نو دا موږ سره چې دی سمپل پرزنټ ټینس ټول سټرکچرز او ټول جوړښتونه خلاص شو. دې نه پس بله ویډیو کې به انشاءالله موږ د سمپل پرزنټ ټینس نور تعریفونه چې د نورې کومې جملې دي چې په سمپل پرزنټ ټینس پورې اړه لري، هغه به انشاءالله موږ خبرې اترې کوو.